په نوې ټکنالوژۍ او عصري کامرو د حجر الاسود نوي روښانه عکسونه. د سعودي عربستان د حرمینو ادارې په نوې ټکنالوژۍ او عصري کامرو په حرمین مسجد کې دننه د حجر الاسود او مقام ابراهیم نوي لوی او روښانه عکسونه خپاره کړي دي. دا انځورونه په مکه مکرمه کې د انجنیري څیړنې یا مطالعې ریاست لخوا اخیستل شوي دي چې د زرو څخه ډیر انځورونه د نړۍ ټولو مسلمانانو د لومړي ځل لپاره ولیدل. د حرمینو شریفینو مسؤلینو ویلي چې د دې فوکس ټیک د ټکنالوژۍ په مرسته د حجر الاسود اصلي بڼه کې ښکاریدونکې تور او اصلي بڼه حجر الاسود لیدلې او دغه عکسونه د دقت اخیستلو 7 ساعتونه نیولي او د انځورونو میګا پکسل 49,000 میګا پکسل دقت ته رسیږي. د دې عکسونو صفایي او خورا دقیق راوستلو 50 ساعته نور په بر کې نیولي دي ترڅو لا روښانه ښکاره شي. د یادونې وړ ده چې حجر الاسود د کعبې سویل ختیځ کونج څخه بهر موقعیت لري. د کعبې طواف په حجر الاسود پیل او پای ته رسیږي. دا د تخمدان یا بیضوي شکل ته ورته ده. تور تمایل سور رنګ لري چې 10 سانتي متره قطر لري. سبحان الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا بالکل ریښتینې شوه چې فرمایلی دي دا د جنت نه راوړل شوې ډبره ده چې د انسانانو د ګناهونو له امله تور رنګ باندې بدلیدونکې ده.